السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې زمونږ یو ملګری دی، هغه یو امتحان ورکوي ایګزیم، او دا امتحان د پاره چې په امتحان کې د کامیاب او پاس شي، د هغې د پاره یې تلاوتونه او ذکرونه او وظایف وکړل او ختم یې موک، خو د هغې باوجود په امتحان کې پاس نشو، نو د دا څه وجه د عبادت یې قبول نشو او که څنګه؟ جناب محترمه، د دې خو به درته دوه درې وجې بیان کو. یو وجه به درته د مولانا شرف علي تانوي رحمه الله چې کوم حکیم الامه دی، د هغه د کتاب په حواله بیان کو. مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله یو کتاب لیکلی دی، تعویض کې شرعي احکام. په هغې کې باقاعده طور سره دا لیکل کړي که نه چې دا ضروري نه ده چې ته یو ذکر اذکار د یو مسلې دپاره وکړي او هغه مسله دې ورسره فی الفور یقیني حل شي. دا د ځواني غالب راولي، ګمان راولي، خو یقین ورسره نه وي. د هغې وجه دا کله کله په همدغه امتحان کې اوس لکه مثلا هغه خو بیماری او تکلیف ویلی دی، خو دلته هم دغې ته به زه تکلیف وایم چې دی وایي چې دا زه پاس نه شم. هغه وایي کله کله داسې وي که نه چې په دې تکلیف کې سړي ته اجر لیکلی شوی وي او هغه اجر د درجې دپاره وي. یا دا دی چې مثلا دی اوس په دې امتحان کې که پاس شوی او کېدی شي داسې ځای ته تللی و چې هغه د ایمان دپاره نقصاني و یا د ژوند دپاره نقصان و پکې، نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی هغه د ذکر اذکارو چې کوم هغه ثواب دی، اجر دی، هغه ورته آخرت ته ذخیره کړي یا هغه ورته د یو بل کار دپاره ورکړي. یا کله کله داسې هم کېږي په ده باندې یو مصیبت را روان لوی تکلیف، نو دی د بل شي دپاره ذکر اذکار وکړي، خو د هغه چې کوم شي دپاره ذکر اذکار کړي هغې کې نه دومره ګټه وي او نه پکې دومره دفع د مضرت وي، یعنی تکلیف هم سړي نه دومره نه دفع کوي لکه بل چې په ده را روان وي، نو دا ذکر اذکار یې د هغه بل دپاره دافع شي. نو د ډېرې وجې کېدی شي که نه. نو د دې وجې نه محترمه دغسې کله کله وي، نو دا غلطه خبره ده چې زما عبادت قبول نشه که نه. نو عبادت د الله تبارک وتعالی په دربار کې قبلیږي چې کله سړی د الله دپاره عبادت وکړي. او هغې کې یو بله مسله هم دا لیکلې که نه، ما ته یو سړي ویلې چې یاره زما دا فلانکی کار دی تجارت، او که په دې کې زه کامیاب شم دې دپاره ما ته یو آیت وښیه. و ما ورته ویلې چې د تجارت دپاره آیت مه وایه، ځکه د آیت چې کوم ثواب دی هغه د دې تمامو تجارتونو نه ډیر زیات قیمتي دی، نو ته خو نقصان کوي چې د ډیر زیات اجر په لږ شي باندې ورکوي. نو کله کله هم موږ د دنیوي منفعتونه او دنیوي ګټې ډېرې اهم وګڼو، لکه دی وایي چې خامخا زه په دې امتحان کې پاس وای که نه، کېدای شي دی په دې امتحان کې پاس شوی دا د ده دپاره تاوان وای، یا د ایمان تاوان وای یا د مال او د جان تاوان وای. ظاهري خو به دی وایي چې زه پاس شوی ما به دومره تنخواه اخیستلی که نه، خو کېدای شي ایمان نه پکې خلاص شوی وای. بیا نو د ایمان په بدل کې خو ډیوټي یا امتحان کې پاس کېدل یا بل شی دا خو ډېر معمولي خبره ده. درېیمه خبره دا ده محترمه چې دا حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم، الله تبارک وتعالی د هغه چا دعا نه قبلوي چې ګور هغه تر څو پورې د دعا جلتی استعجال یې پکې نه کړی، یا الله دا کار مې دغه په لانکۍ ورځ باندې وکړي، نو دا بیا نه قبلیږي. د قرنګي د عبادت د قبلېدو دپاره استعجال نه دی، استعجال به پکې نه کوي چې دا د خامخا په پلانکۍ ورځ وشي. نو کله کله داسې مسله وي، قربان دې شم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.